په جنکو باندې خلک تعلیم کوي. پکار ده چې موږ په جنکو باندې تعلیم وکړو چې د زلمو سره قدم په قدم لاړ شي. لږ شر خاموش شي. د زنانه خپل ماشومان خاموش دي. دا مېرمن چا دفتر دی؟ خپل ماشومان خاموش دي. لږ خاموشي اختیار کړئ. داسې ده چې ټولې زنانه دي د پخوالي که څه دي د انګریزۍ تعلیم په ماشومانو باندې کوي. پکار ده چې دغې ماشومانو ته که په سکول کې دغه کورس نه وي، که په سکول کې نه نصاب زموږ خپله ژبه نه وي په نصاب کې، نو پکار ده چې موږ ورته په کور کې دغه پښتو زده کړو، هغه پښتو ټول ورته زده کړو، په پښتو یې هم پوه کړو. شاعر وایي چې پردۍ ژبې زده کول که لوی کمال که خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو خپله ژبه مه هېروئ. د ماشومانو باندې خپله ژبه زده کړئ. په کور کې، په کلي کې، په غلط کار باندې ورته کار ورکړئ، په ښه کار باندې ورله داد ورکړئ چې ښه او بد ډېر په اسانه باندې وپېژنئ. کوشش کوم چې شعرونه درته ووایم. ماحول خو داسې دی چې د شعر نه ده، خو بیا شعرونه درته وایم. خیر دی غلي کښېنئ. مخکې چې چا فرمایش کړی دی چا دغه دوی شعرونه چې زر په تندر وله خو زور نه بایلم، پوله پټی نشته خو رور نه بایلم، جنګ په تندر وله زر په تندر وله خو زور نه بایلم، پوله پټی نشته خو رور نه بایلم، جنګ څه د سپو کار دی ګزاره ښه ده، خپل کلی خپل خلک خپل کلی او کور نه بایلم، ما به درې څلور پیلویو ګټلې بس به د ګرتا به ویل نور نه بایلم. گزاره به په لرګي کوو غربت دی. زه د تیلو له خوارۍ ډیوه خرڅومه، د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پې کېږي، د واده ګوتمې یوه خرڅومه، د نیازبین او د رنځور لالي علاج له دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅومه، تالاشي واخله پوله سرک دوکه کړې، نه نشه کوم او نه نشه خرڅومه، لیوني څوک چې ما لستل غواړي ناخبره دې ګزاره خرڅومه. نظم درته زه ووایم چې پرون د کلي د خوا غره لمن کې په زوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لښته په لاس ولیدو، ډېر په ډاډۍ ورله نږدې ورغلم. ما ویل بچې دلته څه کوې؟ ویلې کاکا زما چیلې ورکې دي، یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي، غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شان وو، بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان. ویلې کاکا یو سادهګۍ به نه وي. دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله. زه مې له سره خپل څادر راکوز کړ، هغه ماشوم مې په ډون غښتو سم، چنور راوختو، ماشوم ګرم شو. نو ویلې کاکا ځم چې چیرې وګورم. رانه روان شو، په تلو تلو کې ویې کاکا که بیا زموږ په لار تېرېدې ما له یو زوړ فالتو څادر راوړه. دا ماشوم هم د چا بچی و که نه، دا چې سهار کې په چیرو پسې تلو، نازکو ګوتو له یې قلم پکار و، ده له د علم هم څه غم پکار و، دی به د غره په سر کې څه زده کوي، دی چې نامې د بوټو نه زده کوي. دی به د غره په سر کې څه زده کوي، دی چې نامې د بوټو نه زده کوي. زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي، دی به په نه خبره شر هم کوي، خو دی به سبا له ترتاګر جوړېږي، ولې چې دی له څه نه نه دی خبر، ده دا دنیا ډوډېدلې نه ده. دی د یو داسې منزل په نورو مزل کوي چې دی به هېڅ چېرې هم منزل ته ونه رسي. زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی، کور هم لري د غره لمنې ته بې کوره نه دی، خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سهار روان شي د غره سر ته خېږي، د ده د کلي او د ټول ماشومان بس دی په غاړه کړي او سکول ته لاړ شي. د ده زړه نشته، ولې دی به سارمان نه لري، دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري. د ګل نه یو په دوه ښایسته ده، د سپوږمۍ خور ده خو سپېره ده، په دنیاوي دوزخ ډېره ده، او جالي به نه مورې میره ده، چې نه یوازې د پروت ورکوي کارونه. پوره سړی جنګ وشو، د تباهۍ جنګ وشو، یو وایي ما وګټو، بل وایي ما وګټو، څوک وایي انګریز وګټو، څوک وایي
جنگ کې ګټه نشته جنگ سراسر تاوان دی که مو یقین نه راځي دا کونډې رنډې شمار کوي دا یتیمانو شمارئ دا ړنګ کورونه شمار کوي او دا برباد زړونه شمار کوي که چېرې دا ګټه وي نو تاسو ګټه وکړه بېشته په سر وخوړو یو نوی جنګ شروع کړئ چې نوره ګټه وکړئ زهر به وخورم زړه به وکړم نور څه کوی شم څه به